نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډیرو محترمو عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم او د مکی د مشرکانو په منځ کې چې کومه صلح شوې وه چې هغې ته صلح د حدیبیې ویله شوې وه په دې موقع باندې صحابه کرامو خپل دعوت تیز کړی او د دعوت په سلسلو کې یو سلسله چې ونو هغه دا وه چې نبی علیه صلات وسلام مختلفو بادشاهانو ته خطونه لیږلي نو یو خط نبی علیه صلات وسلام مقوقس باچا ته لیږلی یو خط نبی صلی الله علیه وسلم کسرا ته لیږلی چې دا د هغه زمانې د فارس او د ایران د دې علاقو بادشاه یمن داغه په قبضه کې او دا ټول ایران داغه په قبضه کې او هغه جزیره العرب ته حکومت رسیدلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسرا ته خط لیږلی او د دې خط دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو صحابي انتخاب کړی چې دا غنوم د عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله عنه عبدالله ابن حذافه ډیر اوچت صحابي دی او د واقعه برستو راشي په زمانه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې د یو ځل هرقل بادشاه د خپل ملګرو سره نیول او ګیر کړی او دله دمکی دا ورکړی وا چې تا به زه د تیلو د ګرمو تیلو د کړي ته به د ورو غورځوم اوږده واقعه ده خود دې بیا په چل باندې ځان را خلاص کړی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د دې دپاره منتخب کو چې ته به د ایران بادشاه چې هغه ته کسرا وی هغه ته به ته دغه وړې خط به ورته وړې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه ووی چې د الله پیغمبر په دې بادشاهانو کې ډېر زیات تکبر یا ډېر متکبر خلک دی او دوی په خپله داسې د هر چا سره نه ملاویږي نو دیو سره چې رابطه کې او ملاویږي ورسره او یا ول خط ورکې نو دا بوله د وزیر په لاس باندې ورکې او یا بوله د گورنر په لاس باندې دا خط ورکې داسې هغې خط نه لیدې چانه
نو نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن حذافه ته وی چې ته به د بحرین چې کوم گورنر دی نو دا به د هغه په لاس باندې هغه ته حواله کی. بیا دلته تاریخ کې خبرې بعضې ذکر نه دي نو بعض علماء خدا خبره کړې ده چې عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه دا خط د بحرین دی گورنر ته ورکو او هغه ورته رسولی و. خو بعضې تاریخي روایات او سیرت کتابونو دام لیکلي دي چې نه د بحرین گورنر عبد الله ابن حذافه ته وی چې زه به تاله اجازت وغواړم او ته په خپله دا خط غله ورکه. بس هغه وی دا خو صحیح خبره ده او نبی صلی الله علیه وسلم ما ته دا امر کړی چې دا خط به ته په خپله سپارې. نو لاړې چې کله هلته ورسېده نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه چې و د خو ساده لباس اچولی و، دو صادرې وي، یو یې لاندې د ځان نه تاو کړی، یو یې بره په ځان راچولی و، ساده باده لباس او دی چې وی د دا بدن داسې و چې د لاندې بدن یې وړوکی او د سر یې غټ او ډېر عقلمن او هوښیار سړی و. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه چې کله هلته ورورسېد نو بار چې کوم چوکیداران ولاړ و هغوی نه پرېښوده. خو په دې خبره هم ځان پویه کول پکار دي چې دې نه مخکې ورته د بحرین د گورنر دا ټوله خبره کړې وه، په دې پویه کړی و چې دلته په جزیرة العرب کې یو سړی پیدا شوی دی، هغه د نبوت دعوه کړې ده او هغه یو کس رالیږلی دی، خط یې ورکړی دی او هغه ستا سره ملاقات کول غواړي، تا له دعوت درکول غواړي، ته زما نبوت ومانه. نو هغه د دې خبرې نه خبرو کسرا په دې وجه هغه خپل غټان خلک ټول راټول کړي، وزیران مشیران هغې ټول ځان خواته راټول کړي چې دلته یو کس راغلی دی او هغه ماله دعوت راکوي چې څه وایي. خو خپلو چوکیدارانو ته دا ویلو چې دا کله دا کس راشي نو تاسې به دننه نه راپرېږدي، بس خط یې والی او مال یې راکړئ. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه چې کله هلته ورغی د چوکیدارانو نه پرېښودی ته به دننه نه ځي. نو ده ورته ووایي زه چاله خط نه ورکو، ما د خپل پیغمبر حکم کړی دی چې ته به دا خط په خپله ورکې د بل چا په لاس نه، لهذا چا ته خط نشم سپارلی. نو چې ډېر زیات اصرار یې وکړو نو یې بیا کسرا اجازت ورکړو چې راپرېږدی. نو عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه چې کله دننه ورغی او په خپل لاس باندې ولا خط ورکو نو یو کس یې راوغوښته او هغه ته یې وویل چې دا خط ته ما ته ولوله چې دی ما ته څه لیکلي دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې خط کې لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى کسرى عظیم فارس. دا خط د محمد د طرف نه دی صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول دی او چاته دی الى کسرى، کسرا بادشاہ ته، عظیم فارس چې دا د فارسیانو په نسبت باندې ډېر غټ سړی دی، د هغوی په نسبت باندې اوچت او عزتمن سړی دی. نو دا دومره متکبره سړی و دا کسرا او دومره قمقل سړی و چې مخکې خط یې ونه لوسته، بس دغه لوستونکي نه خط واغسته او ایسته ټول وشلاو، ټوټې ټوټې هغه خط او ډېرې عجیبه خبرې وکړې. ویلې چې عبد حقیر من رعیتی یکتب اسمه قبلی، معاذ الله یو سپک او ذلیل غلام چې هغه زما په رعیت کې دی، زما ماتحت دی، زما په بادشاهۍ کې دی او د خپل نوم زما د نوم نه مخکې لیکي. دومره متکبره سړی و او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه مبارک خط چې و هغه ایسته وشلاو، ټوټې ټوټې اس تعظیم د پیغمبر علیه السلام د خط ونک. نبی علیه السلام ته په دې خط کې وروسته لیکلي دي چې سلام علی من اتبع الهدى، سلام دی په هغه چا باندې چې څوک د هدایت تابعداري کوي او آمن بالله ورسوله او په الله او رسول باندې ایمانی، وشهد الله اله الا الله او د دې خبرې گواهی کوي چې د الله نه ما سوا بل معبود نشتا، وحده یک یو تن تنها ذات دی، لا شریک له هیڅوک شریک سره نشتا، وان محمدا عبده ورسوله او محمد علیه السلام د الله بنده او رسول دی. او ادعوک بدعایت الاسلام، زه تعالی د اسلام دعوت ترکو، فانی انا رسول الله، ځکه زه د الله پیغمبر یم، الی الناس کافتا ټولو خلکو ته،
لینذر من کان حیا، د دې دپاره چې هغه خلق د الله د قهر او د عذاب نه ویری کم خلق چې ژوندي دي، او یحق القول علی الکافرین، او ثابت شي فیصله د الله تعالی په کافرانو باندې. فاسلم تسلم، مسلمان شه نو تسلم محفوظ به پاتې شي. فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك، وګو ته زما د دعوت د منلو نه انکار کې، یوازې ستا ګناه نه، د دې ټولو مجوسو ایرانیانو آتش پرستو ګناه به ټول ستا په اوږو باندې پرته وي، ځکه د دیو د اسلام خو تا پورې تړلی شوی، ځکه ته باچا یې. که ته مسلمان شو ټول خلک به مسلمانان شي، او که تا انکار وکړو نو ټول خلک به انکار کوي، نو ټولو ګناه به ستا په غاړه وي. دا څومره ښکلی دعوت و. خو په دې ظالم کې دومره تکبر و چې دا خبره هم برداشت نه کړه چې یو کس د خپل نوم زما د نوم نه مخکې ولیکي. نو د نبي صلی الله علیه وسلم خط یې وڅیره. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دومره غوسه شو، وایي کسانو ته وایي چې دا سړی زما د خوا نه وباسئ. بس وایي زه راووتم، ما ته پته ولګېده ډېر متکبر سړی دی او ډېر سخت خفه شوم چې د ظالم خو د پیغمبر علیه السلام دغه مبارک خط اډو څه قدر ونه کړو، اډو څه اکرام یې وله ونه کړو. بس وایي زه ایسته راووتم او ډېر په تیزۍ باندې راووتم چې نبي صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسوم، ځکه ما به یوازې څه کړي وی. او د قاصد او د خط وړونکي هم بس ټول نه لوی غرض دا چې سړي ته خط ورسوي، نور خو هغه څه نشي کولی، او نه څه فوجونه یې د ځان سره بوتلي وو چې جنګ یې کړی وی، انتقام یې اخیستی وی. نو بیا دی وایي چې وروستو چې کله دی داسې لږ په هوش کې راغی او د تکبر د حالت یې ختم شو، دماغ یې لږ ځیله رال، وایي بیا یې خلکو ته وایي چې هغه سړی وګورئ چېرته راولئ چې دا څه وایي، د خط کې څه لیکلي وو، د څه دپاره راغلی وو. نو ما پسې خلک راوتي وو، دا دنیا یې راپسې چڼ کړی وو، خو زه خو راوتلی وم، جزیرة العرب ته داخل شوی وم. نو وایي چې کله رالم نو نبي صلی الله علیه وسلم ته مې دا خبره وکړه، وایي نبی علیه السلام ورته خیرې وکړې چې مزق الله ملکه، د زما خط وشلاو، الله دې د بادشاهي ټوټې ټوټې کړي. او په یو روایت کې دا دی چې داسې خیرې ورته وکړې چې اللهم مزقه کل ممزق، الله دې ټوټې ټوټې کا په پوره ټوټې کولو باندې، یعنی دا حکومت او بادشاهي الله ختمه کو، دړې وړې کا. نو ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د خط توهین او هغې ته سپک نظري او د هغې شلول دا سبب د دې جوړ شو چې د بادشاهي په ټولو کې مخکې ختمه شوه. ګوره د هرقل باچا واقعا به راشي چې هرقل باچا د پیغمبر علیه صلوات وسلام د خط تعظیم کړی، نو د هغې د وجې نه د هغه بادشاهي د ډېر وخته پورې باقي وه. مقوقس باچا د مصر د نبی صلی الله علیه وسلم د خط تعظیم کړی، نو د ډېر وخته پورې د هغه بادشاهي هم باقي وه. الله وله مهلت ورکړ د الله د پیغمبر د خط د تعظیم په وجه باندې. او دویم دا چې که تاسو خیال کړی دی په بعضې روایاتو کې دام راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د مصر خلک دا به خپل اسخرګنۍ ګڼله. ګورئ دا د مسلمانانو ماماګان دي، ځکه هغه چې کومې وینځې رالېږلې وې مقوقس باچا، نو په هغه کې یو ماریه قبطیه رضی الله عنها و چې نبي علیه السلام په نکاح باندې اغوستې وه، او د هغې نه یې بچی پیدا شوی و ابراهیم. نو نبی علیه السلام وایي صحابو ته وصیت کړی و چې کله تاسې مصر فتح کوئ که نه، نو ماریه قبطیه رضی الله عنها چې د کم ځای وه ویل چې دغه خلکو به ګورې خاص خیال ساتئ، ځکه ماریه د دغه ځای ده. او دویم دا ده چې د اسماعیل علیه السلام مور چې وه هاجره رضی الله عنها هغه هم د دغه علاقې وه. نو صحابه کرامو چې کله مصر فتح کو، نو معاویه رضی الله عنه چې دی نو وایي هغه به د دغه علاقې د خلکو نه، حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي، وایي د دغه علاقې د خلکو نه به خراج نه اغسته. حفن نومې یو علاقه وه چې په کوم علاقې د مریه رضی الله عنها چې د کوم ځای وه، د ابراهیم علیه السلام بیبي او د اسماعیل علیه السلام مور هاجره رضی الله عنها چې د کوم ځای وه، وایي دغه ځای د خلکو نه به معاویه رضی الله عنه خراج نه اغسته، د هغه تعظیم د وجې نه چې نبي علیه السلام وصیت کړی چې دا د مسلمانانو د ماماګانو علاقه ده. یعنی دا دومره قدر بیا دغه مصر د خلکو وشو، ځکه چې د نبي صلی الله علیه وسلم د خط تعظیم یې کړی او د هغې قدر یې کړی او هغې د ریخم په کپړه کې بند کړی او په ډېر دروند نظر یې ورته کتلي.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته خیره وکړه په دغه ټیم باندې چې الله دې د بادشاہي دړې وړي کی. بیا دغه نه پس دغه د شکارو کو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي او ته ملاو نشد حذیفه رضی الله عنه عبد الله ابن حذیفه نو د شکارو کو چې په یمن باندې د کم گورنرو د بازان په نوم باندې یمن د علاقم دغه د حکومت لاندې و یمن د نیولیو وی بازان ته خط ولیکو کسه بسرا ولیکو او با خط کې وته لیکلیو چې ابعث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك فلياتيان به ته د شکار وکا چې دا حجاز چون کې ته نږدې ده حجاز د ازمکه د حرمینو د کم ازمکه ته حجاز وي نو د حجاز د ازمکه د یمن ته نږدې ده نو ته دو پهلوان کسان ولېږي خپل فوجیان په دغه سړی پسې زما خواله راولي زما خواته را ورسي نو بازان دو پهلوانان فوجیان وکتل خبره تور ګيري پاکه خړلې غټ غټ بریتي پرخو اغه ته ویل تاسو لاړ شي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او ته یاد کو خط ول ورکو او په خط کې وته دا خبرې لیکلې وې ټولې چې ان شاهنشاه ملک الملوک شاهنشاه ته په عربی ژبه کې ملک الملوک وي. ملک الملوک مطلب په پښتو کې دا دی چې بادشاہ د بادشاہانو د بادشاہانو بادشاہ د بادشاہانو بادشاہ خو الله دی نو شاهنشاه ملک الملوک د الله دی. خودی کسرا ظالم ته خلکو شاهنشاه وي چې ان شاهنشاه کسرا قد كتب الى الملك بازان کسرا بادشاہ بازان چې دغه گورنر دی په یمن باندې هغه ته خط لیکلی دی یامره بان يبعث اليك من ياتيه بك چې ستا خواله داسې کسان در ولېږي چې هغه تا کسرا ته حاضر کړي د کسرا مخې ته دې پیش کړي وبعثني اليك لتنطلق معي ومنګ ستا د پاره ستا خواله را لېږلي و دې لپاره چې موږ سره ملګری شو موږ د ایران تر کسرا مخې ته پیش کړو او ډېرې دمکیانې مو ورکړې ته کسرا پیژنې که نه خو ډېر زورور سړی دی بس په خوښه راسه روان شه که ځان بچ کول غواړې او خپل قوم بچ کول غواړې نو بس په خوښه راسه لاړ شه د کسرا مخې ته به پیش شي او که دا وی چې زه ختم شم نو بس صحیح ده بیا راسه مزه دا ټولې خبرې ورته وکړې په دې ځای کې حدیث کې دا هم راغلی دی بخاري کې حدیث دی چې دې دواړو ګیرې خریلې وې پاکې او برېت یې غټ کړي نو نبي صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو او یو ته وی چې ویلکما من امرکما بهذا غرق شي دا د شکلونو څنګه جوړ کړي دا د چا د حکم کړي د شکلونو داسې کوي ویغي ته په جواب کې وی چې امرنا ربنا کسرا موږ ته زمونږ رب کسرا حکم کړی دی زمونږ بادشاہ را ته حکم کړی چې د شکلونو جوړ کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې امرني ربي باعفاء اللحيه وقص الشارب ما ته زما رب دا حکم کړی دی چې ته ګیره وګدا کا ګیره پرې د و معافه کا او وقص شارب او بریت لاند ما ته زما رب دا حکم کړی دی او تاسو الټا کار کړی دی بریتم غټ کړی دی او ګیرم خریلی دی نو په هغه زمانہ کې بد د ایرانیانو طریقه و چې بریت به غټول او ګیری به خریلی بیا نبی صلی الله علیه وسلم دیو ته وی چې د سیده سبب ملاقات وکړو بیا دیو خدا خیال راغی چې د شپې خامخا سوچ کې او سار به زمونږ سره زی او په دې وخت کې عجیبه کار دا شوی او چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خیرو اثرات وکنه د کسرا بادشاہ خلاف په دې خپل مملکت او بادشاہي کې بغاوت راپورته شوی او بغاوت څو دغه مختلف وجوهات د مورخینو لیکلي دي خو یو وجه به قدم لیکلی ده چې اصل کې د دو رومیانو په منځ کې جنگ شوی او د رومیانو مخې ته ډېر خطرناک شکست خوړلی نو زوی مو ته ډېر زیات قار و د یو زوی د شیروی په نوم باندې نو هغه شیروی مو ته ډېر زیات قار و د ایران د خپل حکومت خلک مو ته ډېر زیات قار او بعضو کې دا دي چې نه د خپل قوم څخه د اشراف خلکو زنانوي او د غي څخه بیزتی کړي و ځکه د خو سپک خلکو کافر خو یې سپک نو باغي وجه ته د زوی ته به خلکو څخه پیغورونه می غورونه کول چې رستا پلار دسه دی او ستا پلار دسه دی نو هغه د شپې راغی وسته د خپل پلار مړک شیروی را پاسې دو او د خپل پلار د شپې مړک او بادشاہي دې ست قبضه کړ
نو د نبی صلی الله علیه وسلم خیری په ولګې دی الله یې حکومت ډیر زر تر زره ختم کو دی غو د مخ نه لاړې ورک شو خو دې ته پته لګېدلې و چې زما د زوی ما وجني زما د قتل منسوبه جوړه کړو نو دا چې دا ډیر زیات فاحش سړی او بدکار سړی نو د په دې دنه په دې شای محل کې چرته یو کمره وا او هغه د دواخانه غونډه و د په دوايان موایان او په پرتی وي به خړل چې کله و بیمار شو نو په دې دواخانه کې څه دوی او بوتل پروت په بوتل باندې د پاسه ویل کلیو چې الدواء النافع للجماع الدواء النافع للجماع په دې بوتل کې د زهر پراته ډېر خطرناک قسم زهر خو د به د پاسه لیکلو چې دا هغه دوايي ده چې انسان یو خوري نو دې به د ډېرو زنانو سره کورواله کولې شي انسان له طاقت ور کوي دا د دې لپاره چې سباله کې د زما زوی معمول کې او دا خم زما زوی دی زما پشن شه دی کنه نو کې دې شي دا اوس کې ست بده مردار شي نو دا نسخه د لپاره باقاعده په دواخانه کې پریخي و دا د زهر نسخه چې د زمانه پس کی نو دې شروع ته چې کله حکومت والا شو د پلار نه بچي ونی ول او پلار یې مړکو نو نبی صلی الله شپږ میاشتې پس بیا شپږ میاشتې د حکومت چې کله تیر شو نو دې راغې د پلار په دواخانه کې ګرځیدو وي هغه دوی باندې نظر پرې وته وی چې خاخاره زما پلار کې چې دا نشه پکې و دا به د دوی خړله نو بس هغه به سر باندې راړولې وایسته هغه مردار او به د نه پس د لور چونو هغه د په ځبانه باچنه شو د ایرانیانو او نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله وی پته ولګی دا کنه نو وی فرمایل چې کیف یفلح قوم ولو امرهم امراه د قوم الله سره کامیاب کی او د قوم بس کامیابی او ترقی وکي چې دغه مشري خزا کوي چې خزا د شام مشر شینو به صحیح خزا الله مشري لنه پیدا کړي په خزه کې د مشرۍ صلاحیتونه نشته دی د مشرۍ طاقت پکې نشته دی د مشرۍ بوج ډیر زیات دی بوج دا خزه نشي برداشت کوله اسلام د خزه سره انصاف کړی دی عدل وسره کړی دی نرمي وسره کړی دا چې دا دومره لوی بوج د مشرۍ الله د خزه نه کوز کړی دی سړی ته ور پر سر کړی دی چې دا بوج به سړی پورته کوي نو دا بوج د اسلام کم کړی دی ځکه خو الله په خزه کې د مشرۍ صلاحیت هم نه دی چوله نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه قوم بس کامیاب شي او سب ترقی وکړي چې دغه مشري هغه خزه کوي او دا بس ظالمانو نو دا د الله قانون دی په دنیا کې چې وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بعض ظالمان الله په بعضو مسلط کوي نو چې څنګه عام خلک یې هغه شان بادشاهانی ظالمانی په عام خلکو کې عدل او انصاف راشي نو الله په بادشاهانم عادلان راولي خو عام خلق چې ظالمان نو الله په بادشاہانم ظالمان مسلط کوي نو یو ظالم بتو بل برات بل ظالم بتو بل برات به په زمانه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې چې کله د مسلمانانو په لاس باندې د ایرانیانو حکومت ختم شو نو د دې د لور چې وکنه د بچنه دا بیا د حسین رضی الله عنه په قسمت کې ورسید او هغه په نکاح باندې واغسته نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله سحر راغی نو دیو د نبی علیہ السلام خاطرال کېناستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ول د شکار وکي کنه چې بیګا د شپې زما رب را لګیدلې دی او تاسو رب وجلې دی ول تاسو ما ته وای کنه چې ته زمونږ سلاټ چې مونږ د کسرا مخې ته پیش کو تاسو خپل رب وای ول تاسو ته پته ده بیګا زما رب را لګیدلې دی او تاسو رب مردار کړی دی وجلې تاسو ما چا خواته پیش کوی هغه حیران شو چې دا سوي نبی علیہ السلام دی ویل چې هل تدری ما تقول ته چې دا تسوي مونږ پښتو کې خلکو ته یو نه تسوي دا ته څنګه خبره کې نو نبی صلی الله علیه وسلم تدا کسان وی و ان قد نقمنا عليك ما هو ايسر زمون خدا خیالو چې ستاسو د خبرو کې معمولی غلطی نه بګی ته خوري غلطی خبره کې اته څه ویل لکه زمونږ کسرا او سوق برازي وغه به وجنی خو زمونږ رب دی کسرا نه پته نه چې دیو په دماغو کې څه شي جوړ شوی دا بلا سب بلای سب بلا به دی په دماغو کې ډیر غټه غاڼه کنه نو یمون خدا خیالو چې ستاسو د خبرو کې به دومره غلطی نه ته خوري غلطی خبره کې نو وی نبی علیہ السلام ته وی چې افنکتب هذا عنك دا خبره موږ ستاسو طرف نه ولي کو ته چې سوې یعنی دا خبره ته یقیني تور کې چې واقعي غمړ ده
او ویل دا خبره موږ ستا طرف نه ولیکو خپل باچا ته ورسو دغه چې کوم بادشاه او بازان گورنر د کسرا د طرف نه نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې نعم ول او دا خبره زما طرف نه ولیکي چې زما رب بیګاره لګیدلې د استاد او بادشاہي مردار کړي دی ول اخبراه ذلك عني او لاړ شي خپل بادشاہ او گورنر په دې خبر باندې خبر کوي زما طرف نه ته دا خبر واوروي او وقول له دا متوای چې ان دیني وسلطاني سيبلغ ما بلغ کسرا چې دا خبر یاد ساته چې زما دا حکومت او زما دا دین به هغه ځای ته رځي کوم ځای کې چې د کسرا بادشاہي ده د قضیه ته بدر رسیږي او ينتهي الى منتهى الخف والحافر او کوم ځای ته چې اوخ او اس رسیږي نو هغه قضیه ته زما دا دین او زما د بادشاہي حکومت ور رسیږي او وقول له دا خبر متزما طرف نه وکي چې ان اسلمت اعطيتك ما تحت يدك که ته مسلمان شې نو استاد بادشاہي به د قضیه پرېدم بادشاہي د نه لم بس ته بادشاہي کوه زه بادشاہي باندې سکو او وملكتك على قومك من الابناء او زه به تا په خپل قوم باندې دقه سي بادشاہ پرېدم حاکم به دې پرې مدقه علاقه گورنر بتی بزید وانه وتل بازان خو ته چکل را ورسېده نو بازان ته دا ته پوسم کړو چې تاسو دې په باره کې معلومات وکړئ چې څنګه سړی دی شکل او حلیه څنګه ده خبرې څنګه کوي ناسته پاسته څنګه ده د خپل ملګرو سره رویه څنګه ده چې د پیغمبري سره نښې او علامې پکې شته او که نشته دی چې ما ته پته ولګي نو دوی چې لاړ نو د نبي علیه السلام د ډېر صفت هم وکړو او نښې علامې مو ته وویلې او بلې ورته دا خبرې مو وکړې نو دوی چې ورته څنګه خبرې وکړې نو هلته د کسرا زوی را لګېدلی دی خپل پلار یې وجلی دی او بیا یې ته خط را لېږلی دی هغه خط لږ ساعت پس را ورسېده او په خط کې ورته لیکلي وو چې ته ما د خپل طرف نه په یمن باندې خپل گورنر برقرار پاتې کړې ته به هم دقلته په یمن باندې گورنر یې خو د هغې ورته دا خبره هم لیکلې وه چې انظر الرجل الذي كان كتب فيه ابي اليك هغه سړی چې کم په باره کې زما پلار ته خط لیکلی او چرې ولا نو هغه ته لږ انتظار وکړه مهلت ولا ورکا فلا تهجه حتى ياتي فلا تهجه ولې زما خلاف مرا پاره و چې تاسو هغه را بړکاو کې ځکه چې زما حکومت لا ګډ وډ دی حکومت مې صحیح نه دی سنبال کړي نو هغه زما خلاف مرا پاره و حتى ياتيك امري تر دې چې زما حکم زما د حکم انتظار کوه چې ما تاسو نه ویلي خلاف کاروایی مکوه نو چې کله خبر را ورسېده نو بازان ته پته ولګېده چې سړی خو د کمال نه خالی نه دی زه د ایران د حکومت گورنر یم د هغې نماینده یم دلته او ما ته پته نه لګي او زما سره وسایل دي زما سره حکومت دی زما سره تیزترین د دې زمانې وسایل دي چې په هغې باندې زه خط رسولی شم او ما ته خبر را ونه رسېږي او دته د شپې پته ولګېده معلومیږي د الله پیغمبر دی ته وحی راځي نو بازان وی چې زه د ایرانیانو حکومت منم کنه د پیغمبر علیه السلام حکومت ولې نه منم چې اسلام قبول کوم او مسلمان شم نو بازان ایسته مسلمان شو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او د دې نه پس خو د پیغمبر علیه السلام د اډر او دغه د حکم تابع شو د نبی علیه السلام صحابي شو نو په دې وجه باندې حدیبیه ته الله په قران کې فتح مبین ویل ده چې انا فتحنا لك فتحا مبینا د حدیبیه په دې زمانہ کې د صلح د حدیبیه په دې زمانہ کې نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر لوی پیمانه باندې دعوت خور کړي په ډیر بهترین انداز باندې دعوت خور کړي په دې وخت کې څومره خلک مسلمانان شوي دا فتح وګڼه بغیر د توري نه الله یمن فتح کو څومره خلک مسلمانان شو هغه خلک چې هغه ایرانیانو دلته راغلي په یمن کې آبادو د سره او د حکومت حصہ وا هغه هم چې د توکل چې زمونږ باچا خو مسلمان شو هغه هم مسلمانان شو اسلامي قبول کو نو په دې طریقه باندې یمن د مسلمانانو په لاس کې راغی او د یمن خلک مسلمانان شو نبی صلی الله علیه وسلم د یمنیانو د ایمان ډیر صفت کړی دی الایمان یمان والحکمت یمانیه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخر زمانہ کې به د مسلمانانو په فوجونو کې یو فوج او په یمن کې ګوره جیش بالیمن یو فوج د مسلمانانو په یمن کې یو په شام کې نو دا د ایمان
یو کان دی دلته ایماندار خلق پیدا کیږي مؤمنان خلق پیدا دی اوسنی دور کې تاسو وګورئ کنه په دې ټول جزیرة العرب کې چې چا اسرائیل ته پتون ټپولې د امریکای ته نوغي یمنیان دي سړی حیران شي په ډیرو لږو وسایلو کې په محدود وسایلو کې هغه وزم لګیا دي خپل حمله کوي او هغه د اسرائیل وزیر اعظم باقاعده ټول مغربي ملکونو ته دعوت ورکو چې ګوري که تاسو یمن ختم نکو نو دا پاینده کې زموږ ټول لپاره خطر جوړې دي شي لہذا راځي په شریکه باندې یمن ختمول غواړي دا نیول غواړي دا چې کوم حوثیان دي او زمون خلاف حمله کوي نو دا خلک ختمول غواړي ایمان شته دی وسم په یمنیانو کې نو په دې طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم کسرا ته خط لګلې او الله دغه حکومت بیا ختم کو د عمر رضی الله عنه په دور کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او د مثنى او د خالد بن الولید د دې صحابه کرامو په لاس باندې الله د یمنیانو حکومت دړې وړې کو او دا سره سپین د خزانه الله مسلمانانو له لاس کې ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم بل خط چې لګلې او سلورم نو هغه هرقل ته لګلې او چې دا د روم باچاو دی روم کې اوس دا ټول یورپ راځي یا څومره ملکونه دي هغه زمانه کې خدای سم ملکونه دریافت شوی نو لکه د امریکای په شان ملکونه خدا اکثره حصہ چې دا اوس په یورپ کې داخله ده د رومیانو چې دا کم سلطنت شام دغه پای تختو امام بخاری رحمه الله یو اوږد حدیث نقل کړی دی او باغ کې د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه خط عنوان نقل کړی دی کوم چې نبی له صلوات و سلام هرقل باچا ته لیکلو په هغه خط کې دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم دا خط د پیغمبر علیه السلام د طرف نه هرقل ته چې دا د رومیانو بادشاہ دی سلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم اسلم یؤتک الله اجرک مرتين مسلمان شاء الله به دو اجر درکی فان تولیت فان علیک اثم الاريسیین وګوره که تا اسلام قبول نکو مختی واړو شاده کړ اسلام ته نو دا څومره زمیدار چې پتا پس شاته ولاړ دی او دهقانان نو ګوره د دې ګناه بم ستا په غاړه او به وتاغه مشهور آیت لیکلو چې یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اهل کتاب اهل کتاب څوک دي عیسایان او يهوديان نو دا عیسایان ځان ته وي نسوارای ځان ته وي یا اهل الكتاب اے د کتاب والو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم راشی منلو د هغه کلمې ته سواء بیننا وبینکم چې برابر به پمن زمنګ او پمن ستاسو کې الله نعبد الا الله چې عبادت بنکو مگر د یو الله عبادت بکو ولا نشرک به شیئا او شریک بنو جوړو د الله تعالی سره څه شی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نبني سی باز زمنګ بعض لرا اربابا خدایان من دون الله د الله نما سوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نو کشری دی مخواړو او دا دعوتی قبول نکون فقولوا اوای تاسي اشهدوا گواشی بأننا مسلمون چې بشک موږ مسلمانان او منقاد او تابعدار یو د الله د حکم دا د سورۃ آل عمران آیت ته او بهترین دعوت ده بدی کې يهوديان او نصارا وتا خپل دعوت ته پکې نو دا آیت متفق لیکلو دا خط نبی علیہ السلام چاله ور کړو مشهور صحابي چې هغه ته د دې امت یوسف هذه الامه خپل سړیو مزیدار او ما تاسو ته ویلو چې جبرئیل امین بکله د انسان په شکل کې راته کنه نو هغه به د صحابي په شکل کې راته دحیه ابن خلیفه الکلبی رضی الله عنه خپل شکل والا صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خط د وړو د پاره منتخب کو چې تب دا خط وړي او دای وته وی شي هغه چونګې د روم بادشاہ دی ځان لکه څنګه نن سبا دور کې ځان ته امریکا سپر پاور وي د شغم ځان ته سپر پاور وي ډیر لوی بادشاہي ودا نو ولته به شو کې چې د بصرا کم گورنر دی کنه نو دا به هغه ته ورکی نو ابه وته وسپاري ځکه دی به کې د شتا سره ملاو نشي ملاقات مقبل در نکی او هغه بیا زما د خط هغه ته ورسي نو دحیه ابن خلیفه الکلبی رضی الله عنهم دغه څه وکړه د بصرا چې کوم گورنر هغه ته د خط والک او هغه به هرقل باچا ته هغه خط وسپار دا هرقل باچا چې ونه د
د رومیانو سره جنگ شوی او دغه سره د کسرا د ایرانیانو سره نو ایرانیان په دیو باندې غالب شوی او د دیو نه ډیر لوی مالونه وړي سر سپینې ته وړي او بل دا چې دیو کوم غټ صلیبونه صلیب هم ته وړو د صلیب په باره کې د عیسایانو چې په دې غاړه کې د کم صلیب چولې دا چې کراس نه خچې دا نو دا دیو یو مقدس شعار غني او د دې معنی دا د عیسی علیه السلام چې په سولې شوی کنه نو هغه په دې صلیب باندې په سولې کړو نو چونکی دا موږ په دا اوس موږ په غاړه کې اچو او عقیده دا ده چې د عیسی علیه السلام په سولې کې دل دا زموږ د ټول عیسایانو د ګناهونو کفاره ده نو بس د عیسایانو دا عقیده ده چې یو عیسائی هم جهنم ته نشي ځکه چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی په سولې شوی دی ظلمن او هغه د ټول عیسایانو د ګناهونو کفاره ګرځیدلې ده د ټول عیسایانو ګناهونه الله معاف کړي دي مخکنی رستنی چې د قیامت پورې ټول به جنت ته شي او يهوديان خو چې سورې ومنګ په جهنم کې لن تمسنا النار الا اياما معدوده زمون پلارانو نکونو چې سورې د سخی عبادت کړو یا ورځې دي یا څورل سورې دي یا وی شورې دي بس د قومنګ په ور کې سوځو باقي به مونږ ټول جنت ته ځو او عیسایانو مونږ ټول جنتیان یو او زمونږ څخه عقیده د عیسی علی السلام بارکی چې عیسی علی السلام مړ نه دی اپن سی شوی نه دی وما قتلوه وجل نه دی وما صلبوه پسلی کړه نه ده په صلیب پنسی کړه نه ده بر رفعه الله الیه بلکې الله ځان ته پورته کړه ده اسمان ته پورته کړه ده عیسی علی السلام په اسمان کې ژوند دی په دنیا کې چې په انسانانو باندې کم طبيعي مرګ راځي دا پاغه نه دی راغله الله د روح او د بدن سره دوانو سره الله اسمان ته پورته کړه ولکن شبه لهم په دې باندې ګډوډي راغله وا یو کس وردن نکړو کنه نو چې واپس وروته هغه د عیسی علی السلام په شان شوی عیسی علی السلام الله اسمان ته چوت کړو نو دی وی چې دا عیسی علی السلام دی نو زمونږ ملګری څه شو او چې دا زمونږ ملګری دی نو عیسی علی السلام څه شو مړ کا کس یې مړ کو پسولې کو نو د دیو د عقیده د عیسی علی السلام باندې شوی دی خو زمونږ د عقیده ده مونږ عیسی علی السلام په اخر زمانه کې را کوزيږي او به په دنیا باندې سلويخ کاله حکومت کوي او بیا په خپل طبيعي مرګ باندې وفات کیږي دنیا نه بزي نو دا صلیب نه خدیو بغاړه کې چولې ده نو لاول به دغه غالب شو د ایرانیان او به لګ وخت پس د نبی صلی الله علیه وسلم دا د خط د لګلو چې کوم وخت د دین لګ وخت مخ کې بیا رومیان واپس په دیو باندې غالب شو د الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون د دې شان نزول کې دا واقعا مون بیان کړم او ان شاء الله پر روان درس کې به بیانو نو رومیان واپس په دیو باندې غالب شو نو رومیانو او د دې ایرانیانو په منځ کې یو معاهده وشوه او په هغه معاهده کې چې دې ایرانیانو د رومیانو نو څومره مالونه وړیو کنه نو هغه مالونه یې ته واپس کړه او کوم صلیبي چې ته وړو نو هغه صلیبي یې ته واپس کړه نو دې هرقل باچا یو نظر منلی و هغه نظر یې دا و چې زه به د حمص نه والا تر د بیت المقدس پورې ایلیا چې کوم مقام دی په بیت المقدس کې چې دی ډېر مقدس ځای وایي نو زه به ایلیا مقام پورې د حمص نه والا حمص اوس په شام کې دی دا ټوله د شام ځمکه و په هغه زمانه کې دا اردن دا د سوریا چې کوم حکومت دی د فلسطین دا حکومت دی دا ټوله ته د شام ځمکه ویله نو د ویلو چې زه به د حمص نه والا حمص اوس مسلمانانو ونیو نو دا حمص نه والا تر د بیت المقدس د ایلیا پورې به زه پیاده ځم او بیا چې کله هلته ورسمه نو دا مقدس صلیب چې دی دا به زه هلته په خپلو لاسو باندې نالومه نو بس دی د حمص نه روان شو او په دې لارو کې به ورته خلکو به دا ګلونه شیندل او په دې لارو کې به ورته ګلونه خورول او دی به پې ور روانو او چې کله ایلیا مقام ته ورسېده نو هلته ورته د نبي صلی الله علیه وسلم دا خط چې و دا ورته میلاو شو نو چې خط ورته میلاو شو نو ده ووایي چې د دې سړي په باره کې خو زه معلومات کوم نو که دی په عربۍ ژبه نه پوهېده نو ترجمان هغې هم راوغوښته چې دا خط دی او پیغمبر د طرف نه راغلی دی چې هغه د نبوت دعوه کړې ده په جزیرة العرب کې او هغه تعالی د خپل دین دعوت ترکوي نو ته اول معلومات وکړو ویل تاسو داسې کار وکړئ چې وګرځئ په دې خوا و شا کې داسې څوک وګورئ چې د کوم علاقې نه دا خط رالېږلی چې دغه علاقې څوک یې مالی راولی
نو امام بخاری رحمه الله د ابو سفیان رضی الله عنه داغه اوګد خبره را نقل کړي ده دی وي موږ شام د تلیو تجارت لاو د هغه زمانہ وا چې کله زمونږ د نبی له سلام په منځ کې د حدیبیه صلح شوی و نو وي موږ پسې کسان رال موږ په غزه کې دا اوس چې کوم غزه د ظلم او د ستم لاندې د بدی غزه کې ومنګه وای موږ پسې کس راغی او راته ویل چې تاسو بادشاہ غواړي ول موږ حیران شو چې بادشاہ زموږ څه سوی مده ول ډیر په یره یره باندې رالو ول دا بادشاہ چې د بدی الیا مقام کې وای خپل مجلس ته وروختلو موږ ټول ول تاسو د کم ځای موږ ټول چې موږ د مکې نه راغلي وای د خپل وزیران مشیران دا ټول را ټول کړیو او وی ترجمان روغخته وی اولنې ته پوسې دا وکړو چې ايکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي پتا سي کې دا کس چې د نبوت دعوی کړی دا دته په نسب کې پتا سو کم یو ډیر نږدې دی نو ابو سفیان رضی الله عنه وی ما وتوي چې انا اقربهم نسبا زدت په نسب کې ډیر زیات نږدې یم ول به خپل فوجیانو توي چې دا سړی ما تر نږدې کوي او د ملګری مر نږدې کوي خدا د سکینه و چې د ما ته مخ کې کینې د ملګری او ته شاته ودروي او خپل ترجمان ته وی چې انی سائل هذا عن هذا الرجل زه د دې کس نه د دې پیغمبر په باره کې تبوسونه کوم فإن كذبني کده ما ته دروغ وی چرته فإن كذبني که ما ته دروغ وی نو تاسو به ګورئ د دروغ تصدیق نه کوئ تاسو به تکذیب کوئ دغه وی دا ابو سفیان رضی الله عنه وی فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عليه کچری دا حیا مال نه راتلې کنه او ما صدا یې رنوي چې دا خلک ما په دروغجن باندې یادای نو پیغمبر علیہ السلام خو په دغه وخت کې زموږ سخترین دشمن وکړ نو ما په پیغمبر علیہ السلام باندې بدی مقخه مخه دروغ ویلی وي خو زما صدا یې راو چې خلک به مسباله په دروغجن یادای چې دا خو پلانې دروغجن دی مړه پلانې چې دروغ ویلی ګور مشرکانو دروغ نه ځان ساتو بس د اصل کې پاینده کې الله د دن لوی کار غسته ځکه د خلا مسلمان شوی نه دی کنه ابو سفیان او بل دا دی چې د قشام په جنگونو کې د ابو سفیان رضی الله عنه دومره سخت جنگونو کې شریک دی چې به حیران شي ورخه د اویا کال په عمر کې د 15 اویا یا اتیا کال په عمر کې دا ابو سفیان رضی الله عنه چې وکنه د موته په غزا کې شریک شوی او بدومره سخت جنگ کې چې صحابه کرام او تابعین دا په دې جنگ کې خوارو واره شو او هغه کتیبه الموت چې عکرمه رضی الله عنه आवाज وکول من یبایعنی علی الموت څوک به ما سنن په مرګ باندې بیعت وکي نو په هغه کتیبه الموت کې چې هغه د مرګ دسته وا چې په مرګ بیعت کړو هغه کې یو ابو سفیان رضی الله عنه رستو ته الله لوی کار علی نو دی وی چې کچری زما سره دا یې رانه چې خلک مې په دروغجن باندې یاد یو ما په دې موقع مخه دروغ ویلی وي خو و مې نه وی یو ځکه مې کوشش وکړو خو هغه تم هرقل څخه التفات ونه ک توجه وته ونه کړ وی اولنې سوال دا وکړو چې کیف نسبه فیکم د پتا چې نسب څنګه دی مطلب د اوچت نسب خاوند دی او کنا نسب په لحاظ سره کمزور دی وای ما وته ویل چې هو فینا ذو نسب اب من ډېر د اوچت نسب خاوند دی ځکه بنو هاشم او قریش خدا غوډر اوچت قبیله او اوچت خاندان او اوچت نسب ول دویم سوال دا وکړو چې فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله دا دې چې کوم خبره کوي د خبره په تاسو کې دین مخکې بل چا کړی دا وای ما وته وی چې لا دا خبره خو بل چا نه دا کړی دریم سوال دا وکړو چې فهل كان من ابائه من ملک د پپلار نیکه کې څوک بادشاہ تیر شوی دی ول ما وته ویل چې لا پپلار نیکه کې څوک بادشاہ نه تیر شوی ول به دریم سوال دا وکړو چې فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم مالدار خلکو کې ملګرتیا ډېر کړې ده کنا کمزور خلکو ول ما وته ویل چې بل ضعفاؤهم کمزور خلکو کې ملګرتیا ډېر کړې ده ول بنظم سوال دا وکړو چې ایزيدون ام ينقصون ډیریږي او کنه کمیږي وخت په وخت باندې ول ما وته ویل چې بل یزيدون بلکې ورځ پر ورځ سوا کیږي شپږم سوال دا وکړو چې فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه چې یو کس کله دیو سره په دین کې داخل شي نو به د دین د بد غنلو د وجه نشرته مرتد شوی دی چې د دین واپس پرېخي په دی وجه باندې د دین زمانه دی خو بل دین می خوخ دی
ویل ما ورته ویل چې لا داسې خو چېرته نه دي شوي. ویل اووم سوال یې دا وکړو چې فهل تتهمونه بالکذب، تاسې چېرته د دروغو چېرته دروغ خو یې نه دي ویلي. نو ویل ما ورته ووی چې نه، هغه په موږ کې په الصادق او په الامین باندې مشهور دی، هغه ته انتهایی رښتینی انسان ویل کېږي زموږ په مکه کې. ویل اتم سوال یې دا وکړو چې فهل یغدر، چېرته دوکه کوي، دوکې د سره کړې ده. ویل ما ورته ویل چې لا، دوکه خو بالکل نه کوي. خو په دې ځای کې مو داسې موقع پیدا کړه. ویل ما ورته ویل چې ونحن منه فی مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، اوس موږ د هغه سره یو معاهده کړې ده، کیدای شي په دې معاهده کې چېرته زموږ سره غدر او دوکه وکړي. نو وی په یو روایت کې دا دی چې د هرقل زما د خبرې ته اړوس توجه ونه کړه، او په یو روایت کې دا دی چې په دې خبره باندې زه ورټلم، ما ته وی چې مخکې د سره دوکه نه ده کړې، نو په دې کې هم د سره دوکه نه کوي. نو زه ډېر وشرمولم، شرمنده شوم په دې باندې. ویل بیا نه دا خبره وکړه چې فهل قاتلتموه، چېرته جنګ مو سره راغلی؟ ویل ما ورته ویل چې او ډېر جنګونه م راغلي دي. فکیف کان قتالکم ایاهو، په جنگ کې څنګه وي، څنګه جنگ ورسره کوئ؟ ویل ما ویل چې الحرب بیننا و بینه سجال ینال منا و ننال منه، د جنگ مثال زمونږ دغه په منځ کې د بوکې دی، کله دغه طرف ته درنیږي او کله زمونږ طرف ته درنه شي، کله هغه زوره او کله موږ. ویل بیا راته وویل چې ماذا یأمرکم، د څه حکم تاسې ته کوي، غټې غټې خبرې ته څه کوي؟ ویل ما ورته ویل چې دا اولنۍ خبره دا کوي چې اعبدوا الله وحده، د الله عبادت وکړئ خو یک یوازې، د الله سره په عبادت کې څوک شریکان مه جوړوئ. ولا تشركوا به شيئا، د الله سره شریکان مه جوړوئ. واتركوا ما يقول آباؤكم، او دا د پلار نیکه دین پرېږدوئ. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، او موږ ته د مانځه حکم کوي، د رښتیا ویلو حکم کوي، د صله رحمۍ حکم کوي، د پاک لمنۍ حکم کوي. دا ټولې خبرې مې ورته وکړې. ویل چې دا خبرې ختمې شوې. ویل خپل ترجمان ته ووایي چې ده ته ووایه چې سألتک عن نسبه، ما ستانه د نسب په باره کې تپوس وکړو، نو تا ووایي چې هغه ډېر د اوچت نسب خاوند دی. نو ویلې چې ورته ووایه چې وکذلک الرسل تبعث فی نسب قومها، او دقه شان پیغمبرانی چې الله یې په اوچتو نسبونو کې رالیږي، په کمزوري نسب کې الله نه رالیږي. د دې دپاره چې خلک پسې مسخرې ونه کړي. پیغمبر د نسب په لحاظ سره الله ډیر اوچت نسب کې الله پیغمبر پیدا کوي، چې نسب ډیر عالی عزتمن خاندانی پاک الله پیغمبر پیدا کوي. او په یو روایت کې دام دی امام ترمذی په خپل شمایلو کې ذکر کړی دی چې ما بعث الله من نبی الا حسن الوجه وحسن الصوت، پیغمبر چې الله کوم را لګلې دی نو شکل صورت نه یو انتهایی ښکلی، د هر پیغمبر شکل صورت ډیر زیات ښکلی، او دویم دا دی چې اواز یې ښکلی، او په کوم خاندان او نسب کې چې الله را لګي نو هغه هم ډېر اوچت نسبي. ګورئ نو هرقل وی چې هر پیغمبر الله په اوچت نسب کې را لګي، او بیا ورته وی چې ما ستانه د دې خبرې تپوس وکړو چې دا دې چې کومه خبره کوي دې نه مخکې دا خبره بل چا کړې ده، نو تا راته وی چې نه دا خبره بل چا نه ده کړې. نو بیا راته وی چې لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت، کچرې دا خبره د نه مخکې بل چا کړي او بل چا کړی وی نو ما به ویلی وی چې رجل یأتسی بقول قیل قبله، دا داسې یو سړی دی چې بل په خبره پسې روان دی، دا خبره مخکې پلانیم کړی او دیم کوي، نو څه چل وشو، داسې به مې ویلی وی. او دریم تپوس مې نه دا کړی چې هل کان من آباء، په پلار نیکه کې څوک باچا تیر شوی دی؟ نو تا وایي څوک نه تیر شوي. نو زه وایم چې فلو کان من آبائه من ملک، که د په پلار نیکه کې څوک باچا وی او نو بیا به ما ویلی وی چې رجل یطلب ملک ابیه، دی د خپل پلار نیکه باچایي غواړي، ځکه را پاڅېدلی. او بیا مې نه تپوس وکړو چې تاسو خو چېرته دی په دروغو باندې نه دی لیدلی؟ او تا ووایي چې نه. نو وی ما ته پته ده اعرف انه لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی الله، چې یو سړی خلکو باندې خلکو ته دروغ نه وایي دی او په الله باندې څه دروغ وایي، چې د تاسې ته دروغ نه دی ویلي د اوسه پورې، او تاسې په رښتینې باندې پېژنئ دی او په الله باندې څه دروغ وایي. او بیا مې نه تپوس دا وکړو چې مالدار خلک یې ملګري دي که غریبانان؟ نو تا ووایي چې غریبانان، او همیشه هم د پیغمبرانو ملګرتیا غریبانان خلک کوي، مالداران ډېر کم ملګري. او بیا مې نه تپوس وکړو چې کمیږي که سیوا کېږي؟ نو تا ووایي چې سیوا کېږي. نو ویلي چې وکذلک امر الایمان حتی یتم، او دقه شان ایمان دی چې کله دا پوره شي که نه
ایمان نه به څوک مرتد کیږي نه. او به من دا ته پوسوکو چې یو تن پکې د سشته دی چې هغه د دین د بد غنلو د وجه نه واپس شوی او بل دین ته وړېدلی، نو تا ووایي چې نه، ویلي چې وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب. او دقه شان ایمان دی چې دې ایمان د تازګي کله زړه ته کوزه شي کنه، نو دا به په هیڅ باندې ته نشي غولولی. بادشاهي ورته مخې ته کېده وه، د دنیا مالونه ورته مخې ته کېده وه، د دنیا نعمتونه ورته کېده وه، د مرګ دمکیانې ورکوه او په سرو غړو په کړو کې ور واچوه، په تودو شګو باندې سملوه، لاسونه خپې ته کټ کا، خو ګورې بیا د اسلام نه راوړي. دا تازګي چې کله زړه ته ننوځي که نه، د ایمان دا تازګي، نو بیا که ته هر قسمه لالچ د انسان له ورکې او هر قسمه دمکیانې ورکې، خو دی به یې دې لارې نه راوړي. د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابو دا ژوند به انشاءالله مونږ ویو وروستو که نه، بلال بن رباح، عمار ابن یاسر، ثمیه، په دې خلکو څومره سختې تېرې شوي. نو ویلې چې دقه شان ایمان دی چې کله دې تازګي زړه ته ننوځي که نه، بیا څوک د دې دین نه راوړي. او بیا مې نه دا تپوس وکړو چې دی دوکه کوي که نه کوي، نو تا راته ووایي چې نه دوکه نه کوي. وی راته ویلې چې وکذلک الرسل لا تقدر، دقه شان پیغمبران چا سره دوکې نه کوي. او بیا مې نه تپوس وکړو چې دی تاسو ته د څه حکم کوي، نو تا ووایي چې دی موږ ته دا حکم کوي چې د یو الله بندګي وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ. وینهاکم عن عبادت الاوثان، د بوتانو د عبادت نه منع کوي، د مانځه حکم کوي، د رښتیا ویلو حکم کوي، د صله رحمۍ حکم کوي، د پاک لمنۍ حکم کوي. ویلې چې دا کمې خبرې تا ما ته وکړې او دا حق او سچ یو په دې کې دروغ نه وي، نو فسیملک موضع قدمی هاتین. ویل دا په کوم ځای چې زه ولاړ یم، نو دې خپو ته اشاره وکړه چې د بادشاهي به دې ته رارسي. دا په کوم ځای چې زه ولاړ یم، دا زه په یقین سره وایم چې دا کم تپوسونه ما ستانه وکړو دا ټولې رښتیا خبرې تا چې څنګه جوابونه راکړه، نو دی به دې ځای مالک کېږي، بادشاهي به دې ځای ته رارسي. او بیا وی چې وکنت اعلم انه خارج، ما ته پته وه چې دا پیغمبر به راځي، ما ته پته وه چې دا پیغمبر به راځي. هو لم اکن اظنه انه منکم، ما ته دا پته نه وه چې دا به ستاسې نه. دا اصل کې هغه خبرې ته اشاره وه په انجیل کې وی دا راغلی و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې چې مولده بمکه ته، دیو په مکه کې پیدا کیږي، ومهاجره بطیبه، او د هجرت به هغه ځای ته کیږي چې هغه ته به طیبه ویلی کیږي. مدینه چې دې ته مخکې یثرب یو، چې کله نبی علیه السلام راغی نو نوم یې ورله څه کېښود؟ طیبه او طابه. او وملکه بشام، او د بادشاهي چې ده دا به شام ته رارسیږي. نو وی د ظالم وی دې ځکه د علم کمزوری و، وی ویلی چې ما ته پته و چې دا پیغمبر به راځي، خو دا خیال مې نه و چې دی به ستاسو نه پیدا کېږي او دی به په تاسې کې. معاویه رضی الله عنه چې کله خلیفه شه که نه، نو هغه د دقه ځای نه بیا په دنیا باندې بادشاهي کوله. معاویه رضی الله عنه پایتخت هغه دقه شام و، دا دمشق چې اوس مسلمانانو ونیو، او د شام د دې تیر حکومت هم دارالحکومت و، او اوس چې کوم موجوده حکومت راغی د مجاهدینو، نو د هغه حکومت هم اوس دغه دی، د دارالحکومت دی دمشق. د دې دمشق سره مسلمانانو ډېر لوی تاریخ وابسته دی. ګورئ، او د اخرنۍ زمانې چې کوم انقلاب برپا کېږي د مهدي علیه رضوان او د عیسی علیه السلام په لاس باندې، نو د هغې مرکز چې دی که نه اوس زړه هغه هم دقه دمشق، عاصمة الامویین ورته ویل کېږي، د بنو امیو او د امویینو د هغې عاصمه وه، عاصمه ویل کېږي دارالحکومت او دارالخلافت. نو معاویه رضی الله عنه دا شام دمشق او دا د هغه عاصمه وه، دا د هغه دارالحکومت او دارالخلافه وه. نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم خبرې بیا رښتیا شوې چې الله شام د مسلمانانو په لاس باندې قبضه کو، فتح کو. وی دوی چې فلو انی اعلم انی اخلص الیه لتجشمت لقاءه، کچری ما ته پته وی چې زه به د خواته ورسېږم، نو ما به د ملاقات دپاره ډېر مشقت او سخته په ځان باندې تېره کړی وی، د سره به مې ملاقات کړی وی. اولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، کچری زه د په خوا کې وی که نه، ما به د خپې انځلې وی. داسې عجیبې خبرې وکړه، د خلکو واورېدې ټول. او بیا د نبي صلی الله علیه وسلم هغه خط هغې راوغوښته، ویې لوسته، او کله چې دا خط د لوستو نه فارغ شه که نه،
نو ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللغط. خلکو چغې جوړې کړې چې اسنه چې سړی رانه مسلمان نشي. ځکه په دې موقع باندې خو شیطانان هم ناستي کنه، هغه چرته دا موقع چاله ورکوي چې سړی د دومره خلک د پیوزل باندې مسلمانان شي. لانجه خلکو جوړه کړه. و چې کله هلته اړې غړې جوړ شنو وي د خلکو ته وی فوجانو ته دا کسانو باسي بس منګې راوویستلو. و چې کله بهر راووتو وای ما خپل ملګرو ته وی چې لقد امر امر ابن ابي كبشه، نبی له سلام ته به ابن ابي كبشه وی دی قریشو. د نبی له سلام نه دومره سخت نفرت و دیو چې دا غنوم به په خپل باندې نه غسته ابن ابي كبشه به وته وی. د ابو كبشه زوی ابو كبشه څوک دا د نبی له سلام د مور طرف نه په نیکونو کې یو نیکو ابو كبشه نوم یو، او هغه د عام عرب مخالفت پس باندې کړو. هغه به د شکار کوو چې هغه یو روایت کې خدای دی چې دبا د عام عربو خلاف کوو په دې کې چې دبا د شعرا ستوري عبادت کوو د عام عربو خلاف. عام عربو دین خو سو بت پرستی او بت پرستو او دبا د شعرا ستوري عبادت کوو. دا یو قسم لنوې کار د کوو. نو نبی له صلوات و سلام ته ابن ابي كبشه په دی وجه باندې وی چې دم نوې دین راوړی دی او نکي چې هغه هم نوې دین باندې پسې بته او باز وجه نه د شام د تل او د نصراني شوی او نوې دین راوړی عیسایت. نو په دی وجه باندې د پیغمبر علیه السلام نسبت به هغه تکاو چې دا ابن ابي كبشه دی. او امام الګرو ته وی چې لقد امر ابن ابي كبشه ولما ودول چې د ابو كبشه د زوی دا خبر غوډه رضا ته غټه شو کم زی تر ورسېدا. ولما ول چې انه لا يخافه ملك بن الاصفر. تو ګورا د دې سپین پوستو بچام تیریږي د انګريزانو بچام تیریږي د فرنګیانو دلته لګیا دی دا غنه یریږي ولرځيږي ته. دا دغه وی معاویه رضی الله عنه ما چې د هرقل خبره واورید کنه وی فما زلت موقنا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيظهر. ول د اقوى وخت مې یقین پیدا ش چې د پیغمبر علیه السلام د دین به ځل په دنیا باندې غالب کیږي. زړه ته مې خبره کوزه شو وی حتی ادخل الله علی الاسلام تر دې چې الله ماته اسلام را نصیب کو. دا معاویه دغه چې و دا ابو سفیان رضی الله عنه دی بیا په اتم کال له هجرت باندې مسلمان شو او به د اسلام یو ډېر عظیم جرنیل او بهترین خطیب او ډېر جنگونو کې شرکت کړی دی. د جبن الله ډېر لوی خیر په دنیا کې بیا خور کړی. نو بیا د دینه پس یو واقعه د سره غلې ده په بعضی کتابونو کې چې دا دغه چې و دا هرقل باچا دی یو ځل داسې وکړو چې د علم نجومم خماهرو په انجیل باندې پوهېده په تورات باندې پوهېده. داسې عام باچا نه و زمونږ د خړسرو په شان ته چې سوره اخلاص هم ولنه ورسي. هغه داسې باچا و چې د هغه څه علم نجوم هم ورسره. علم نجوم څه شی دی؟ د علم نجوم داسې علم دی چې د ستورو په ذریعه باندې انسان د غیبو خبرې معلوموي. په د علم نجوم کې ورسه پیدا شته دی خو الله ته موږ منع کړي چې مسلمان به نجومي نه دی به علم نجوم نه حاصلې. لکه په سحر او جادو کې پیدا شته خدا دې چې الله موږ باندې حرام کړی دی مسلمان به جادو نه زده کوي جادو به نه کوي په شا باندې ځکه حرام دی شرک دی کفر دی. نو دغه شان علم نجوم دی. نو د نجومي مو علم نجوم مسرو نو دی وزلو د شپې را سهار را پاسې د ګډ وډو ببر سره او ډېر سخت په هیبت کوي خلکو ته څه چل باندې شوی وي هغه چې بیګا ما په ستورو کې نظر ستورو ته مې وکتل او ما د ستورو یو خبره معلومه کړه چې باچا را روان دی او هغه به په ټولو دنیا به دغه بادشاہي راځي او هغه ته ملک الختان ویل کی. ختان سنتګری ته ویل کی. یعنی دا به چې خلک چې دی به سنتګری کوي مونږ چې ماشومان سنت کو کنه دی به سنتګری کوي. دا نسوارا چې وکنه دی به سنتګری نه کوله. البته يهوديانو هم کوله او مسلمانان هم کوي او نسوارا هم نه کوله. نو وی دوی چې وی دغه ته وی دی خپلو د بادشاہ خواته چې دا کم تلیچټ ناشتي وی هغه ته وی چې ریګه مومنه د دین مراد دغه دی يهوديان دي. يهوديان خو دومره نه دي خو بس ار گورنر ته دغه وک حکم ولېګا خط ته ولېګا چې ستاسو د گورنر کې څومره يهوديان دي غون راټول کوي استعمال کا بس خبره به ختم شي. نو دی ویل قلار شو خو چې کله وته د نبی صلی الله علیه وسلم دا خطر راته کنه نو د دین مخ کې خط ته ملاو شو نو یقین راغی چې دا خبر راته بدل ښکاری. نو خپل یو نجومي ملګری دی بل
وی هغه ته دغه ولېږه چې تم معلومات وکړه د دې علم نجوم په ذریعه باندې معلومات وکړه او زه به معلومات وکړم چې دا خو به هغه سړی نه وي. نو چې کله معلومات وکړه نو هغه ورته ووایي چې ته چې دا خبره کوې که نه چې دا هغه سړی دی نو زما علم هم دا وایي چې دا هغه سړی دی، دا هم هغه سړی دی کوم چې تا د علم نجوم په ذریعه باندې ملاو کړی. هذا ملک هذه الامه قد ظهر، دام د دې دنیا موجوده بادشاہ دی د قد ظاهر شو راغی. د به د شکارو کول مسلمانې کوم ولې نه اراده وکړي چې مسلمان شم. نو په دې حمص کې وقلا او فوجي قلا او په فوجي قلا کې دی زبردست دعوت وکړو او دې دعوت له چې د حکومت کوم غټ خلک دی کنه دا گورنران دی او دا وزیران او مشیران دي نو غونډې راټول کړو هغه له زبردست دعوت ورک او چې کله به ډوډۍ موډۍ خو خړه کنه ماړو شو نو پاسه تقریر وته وکړو ولیا معشر الروم اے رومیانو هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم ولستاسي بدی کې څه دلچسپی شته ده چې تاسو ته هدایت ملاو شي او په سم لار باندې روان شي او کامیاب شي او تاسو د بادشاہیم د قصې برقرار پاتې شي ولکه بدی کې دلچسپی او رغبتي نو فتبايعوا هذا النبي د دین پیغمبر سره بیعت وکي مسلمانان شي چې څنګه دا خبره وکړه کنه نو بس وی فحاسوا حیثه حمر الوحش الى الابواب وی دی خلکو لګه د ځنګلي خرو دی دروازو ته منډې کړي چې ختم منګه اوس اسلام طرف ته دعوتونه راکې منګلا یعنی څوک هم د خبرې منول ته تیار نو په خپل کابینه کې نو چې کله ته پته ولګي چې خلک خو ماته مسلې جوړي او بغاوت کیږي زمانه بچایزي وسه او څوک ورسره بده باندې متفق نه دي وی فوجینو ته وی چې د خلک ما تر واپس کړي وی خلکو ته چې تاسو کې نه لګه حوصله وکي شور مکوي او به وی ویل چې انی لما قلت مقالتي انفا ما تاسو ته مخکې دا کوم خبره وکړه دا مې دې لپاره وکړه اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت ما اسګ استاسي دین باندې شدت معلومه و چې تاسو به خپل دین باندې څومره سخت ولاړې وي نو بس تاسو په امتحان کې کامیاب شوي ووم غټله خبره ته بل طرف کړ. نو امام بخاری رحمه الله وی چې کله دا دغه نقل کړي دی نو وی اخره کې بیا وی هاذا کان اخر شأن هرقل بیا په دغه حالت باندې مړ دینه پس د مسلمان شوی نه دی بس په دغه کفر باندې به جنگیده بس ایسته بیا مړ شو دا ظالمو بس د نبی صلی الله علیه وسلم د خط اکرام کړو دا یو خبره ده وې د نبی علیہ السلام د خط چې وې دای روخته د ریخمو په کپړه کې بند کو او بیا په پیلې کې خو دا او هغه پیلې په صندوق کې بند کړه او خپل بچو ته وصیت کړو چې تر څو پر دا خط تاسو سره یې نو تاسو بچای په یو ځای باندې خامخا برقرار وي. د حافظ ابن حجر لیکلی دی په فتح الباری کې هغه وی چې زما استاد ما ته قصه کوله چې زه د هرقل باچا پنوسو کې دی او باچا سره ملاو شوم او هغه ما ته وی چې راځه چې نن تا باندې نن یو ناشنا شی وینم وی راته ویل چې تاسو د پیغمبر خط چې زمونږ نکته را لګلو ول ما چې دا خو لوی غنیمت ته چې وینم ول چې سلام نو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خط چې هغه په یو بکس کې بند کړو په صندوق کې او هغه بیا په یو بل سیس کې بندو بیا د ریخمو په کپړه کې بندو او هغه خط چې ونه باغی باندې د اتم صدی د غوري په اتم صدی کې په روم کې بچته په ولاخه کې دیو څه بادشاہي وا او هغه خط مې ولید چې هغه د لاسونو کې د اړولو په وجه باندې کمزورې شوی وو وی ویلې چې زمونږ نیکه دا وصیت کړو تر تو سره دا خط برقراري نو تاسو بادشاہي په دنیا کې په ځای باندې او تاسو خیال لې یو کافر د پیغمبر علی السلام د خط قدر کوي او دا عقیده وسره تړلې دا چې درسو دا خط زما سره نو زما بادشاہي وي چې مسلمانان د الله د لوی کلام د خپل سینو سره ولګي نو په دنیا او بادشاہي نه کوي تاسو بوسوي زموږ سره قران رسد او بادشاہي نه کو کم دی راځه په دنیا کې د یو ملک متوخه وي چې هغه د الله په کلام باندې فیصله کوي نو که په افغانستان دی نو هغه کې د کلی فیصله خو نه کوي جزئی مزي فیصله وکي د کلی تور قرآن په یو ځای کې په دنیا کې نه دی نافذ که دا قرآن موږ د خپل سینو سره ولګاو نو چې څنګه صحابه کرام الله په تش لاس باندې د ټولو دنیا د خپل راوستي وکنه د قصبه الله موږ لم د خپل راولي
خو موږ قرآن ته توجه نه ده کړې د یو خط د وجې نه چې د کافر به دومره کلکه عقیده ده که نه چې د 8مې صدۍ پورې د هغه بادشاهي برقراره پاتې کېږي که نه د شام نه خو حکومت ختم شو خو د سرورو پر یوس باندې روانو که نه شاته مسلمانانو خو ټول یورپ او روم نه ونیولی نو چې مسلمانان د الله د 13 سپارې کلام یو خط نه 13 سپارې کلام دا ټول د الله خط نه دی چې موږ ته رالیږلی دا د الله یو پیغام نه دی چې موږ ته رالیږلی دی چې دا بار بار راته وایي چې یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو 88 مرتبه الله په دې قرآن کې موږ ته ویلي چې یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اے مؤمنانو او په دې 88 او 88 پیرو کې په یو ځل مسلمان ریخ نشو څه نصیحت د قرآن نه وانغسته عبرت حاصل نه نو دا هرقل باچا چې وو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خط ډیر زیات قدر وکړو ټیم پوره دی که نه مونږ په څو دی په اووه دی په اووه بجې نو دغه ته دی هغه صحابي چې وو صحابي رسول د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابي نو هغه ته یو روایت کې دا دی چې دیو سره ملاو شو نو د نبی له سلام د پاره ډیر زیات سامان ورکړو جامې ول ورکړې وي مال ورکړو خو خپل بادشاہي له ترجیح ورکړو اسلام قبول نک اسی کده په دې باندې سوچ کړی وای کنه د نبی له سلام په دې خط باندې حافظ ابن حجر لیکلی وای که په دې ټکی سوچ کړی وای چې اسلم تسلم اسلام راوړه بس بچ بشي کنه لکه څنګه چې دغه سوچ کړو د یمن د بازان بادشاہ هغه وی چې زه د کسرا سره ځان ټچ کوم د کسرا د زوی سره د شیروی سره ځان ټچ کوم او هغه مره لګورنری راکې او د پیغمبر علیه السلام باندې اسلام ایمان راوړم او دیم را لګورنری راکې دا خنه دي چې اضافي پیدا مسوشي حکومت به من پاتې شي او دغه سره سره مسلمان به شم یو خپل دین به مراته ملاوي شي پیغمبر تابعدار بشم دغه ملګری بشم نو کدی مسلمان شوی هم دغه بچای به وسره وي بچای دي چرته نتلا خو بس دنیا اسرا کړه دنیا ډېر زیات خطر د بادشاہي نه ده کرسی عہده منصب مال او دولت دا کله کله انسان یې تباہ او برباد کی وره نو بیا دغه چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابي دحیه ابن خلیفه الکلبی رضی الله عنه دی وی په لار باندې روانو نو د حسمه په نوم باندې علاقه د وجکل ال تر ورسېده نو په د باندې ډاکوانو حمله وکړه ډاکوانو په حمله وکړه او هغه ډاکوان چې وو نو هغه د نبی له سلام او څومره تحفې تحایب چې وسو هغه ته غون واغستل دی شهید نه کړي پرې خو ده دوه کسانو جزام یو قبیله او دا قبیله دوه کسانو د حنید ابن عارض په نوم باندې او دا غزوه عارض ابن حنید دی دوه په وروتل څه کسان وسرو او بس دی صرف شهید نه کو نور ارسه ته واغسته نو د نبی صلی الله علیه وسلم تراغه کور تلال نو تل ډایرکټ د نبی صلی الله علیه وسلم خو لراغه خبره او توکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا زید ابن حارثه رضی الله عنه دغه حسمه مقام ته ولېګو او دا د وادي القرآن شاته زنګلات دی پاره کې قبایل وسیدل د بنو جزام به وتوي 1500 کسان زید ابن حارثه رضی الله عنه د ځان سره واغست او په هغه علاقه باندې یو خطرناک حمله وکړه روایتو کې دا دی چې فقتل فيهم قتلا ذريعا سم مړک لغه خلق او دغه حنید ابن عارض چې دغه مردار کو دغه غزوه چې عارض ابن حنید هغه مړ کو او دغه ټول خلک یې مړ کړو او دغه نه په غنیمت کې نور سيزونه مراوستل دغه خزي او بچي او دغه سروي تراوستل زر او خانه تراوسته او 15000 ته ګډ بيزي راوستي او سل تقریبا خزي او ځوانان هغه تراوست بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې بنو جزام یو قبیله څخه کسان وغي مسلمانان شوی و د نبی له سلام سره معاهده و دغه چې مسلمان چې خود مسلمانانو ورور شو نو په دې کې یو کس د زید بن رفاعه الجزامي په نوم باندې هغه د قبیله په مشرانو کې او مشرو نو هغه راغه او نبی له صلوات و سلام ته وی چې د الله پیغمبره موږ مسلمانان شوی او زما د قوم سنور کسانم راسدي او کله چې به دحیه باندې حمله وشو نو موږ د ډیره مرسته او مددم کړو چې دې مونږ بچ کو دا مال ته کسان وانلی نبی له صلوات و سلام داغه د خبره اومنله
او څومره سيزونه غنیمتونه چې مسلمانانو زید بن حارثه رضی الله عنه راوړي وغه ته واپس کړ. نو دا واقعا چې دا په دې ځای کې راغلي. بعضې تاریخ او د سیرت کتابونه لیکي دا د حدیبیې نه مخکې وه، خو محققینو په هغې باندې رد کړی دی، لکه حافظ ابن قیم رحمه الله هغه ډېره ترجیح ورکړې ده چې دا په دې وخت کې وه. دحیة الکلبي رضی الله عنه سره د نبي علیه السلام هغه تحفې تحایف نو هغه ته په لاره کې دغه بنو جذام ولا قبضه کړي او د هغې دپاره بیا زید بن حارثه رضی الله عنه د 500 کسانو په مشرۍ کې د هغې د مشر و هغې د ځان سره بوتلو په هغه علاقې حمله وکړه او دغه ارڅ بیا ونیول. د دې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام منذر ابن ساوي او نورو کسانو ته خطونه لیږلي دي، نو هغه به انشاءالله در روان درس موضوعي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. خبرين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله مونږ سوي او سم واورید، الله په دې د عمل کولو توفیق راک. الله زمونږ د ناس تقبل کا. الله د مسلمانان په دې یخنۍ کې راغلي دي، الله ستا د دین مینې او محبت راوستلي دي. الله ته خپل محبوب بندگان جوړ کا، الله ته سره مینه وکا. الله رب العالمین د کوم غرض او مقصد د پاره چې موږ راټول شوي وو، الله په دغه مقصد کې موږ ته کامیابی را نصیب کا. الله زمونږ زړونه، زمونږ دماغ او زمونږ سینې د خپل دین دپاره کولاو کا. الله د خپل دین صحیح فهم او سمج الله موږ ته را نصیب کا. په خپل دین باندې پوهه کا. الله د خپل دین سره مینه او محبت پیدا کا. الله رب العالمین د خپل ذات او د خپل پیغمبر او د خپل کتاب سره مینه او محبت پیدا کا. الله زمونږ د مینه په ټولو مینو باندې غالب کا. الله د دنیا د مینه او محبت زمونږ مغلوب کا. ستا د دین محبت په الله تعالی غالب کا. الله څنګه محبت چې د صحابو په زړونو کې د خپل دین پیدا کړو، الله اقرب رب العالمین په موږ هم دقسې مهرباني وکړه، زموږ په زړونو کې ستا د دین مینه او محبت پیدا کا. الله ستا خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا. الله پیغمبر علیه السلام او صحابو چې ستا د دین دپاره څومره سختې تېرې کړې دي، الله ته یې قبول او منظور کا. الله موږ د هغې په نقش قدم باندې روان کا. الله په دین کې چې موږ باندې څومره سختې راځي، الله په هغې کې موږ ته استقامت را نصیب کا. الله موږ د امتحاناتو نه وساته، د سختو تکلیفونو نه وساته. الله موږ ټولو ته د ایمان او د صحت او د عافیت ژوند را نصیب کا. الله رب العزاله موږ د صحابه کرامو د خپل نبی په نقش قدم باندې الله تعالی موږ روان کا. الله په دې دنیا کې ستا دین حاکم نشته دی، ستا د دین حکومت نشته دی. الله استاد مکه د په خپل دین حکومت قائم کا. الله زمونږ په لاس باندې قائم کا. الله مسلمانان د مظلومیت ژوند تیری په دنیا کې، الله د خلافت د چترۍ لاندې موږ ټول راجمع کو را یوځم کا. مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کا. الله څوک چې د مسلمانانو دا یوواله الله ختمول غواړي، بې اتفاقي په مسلمانانو کې پیدا کول غواړي، مسلمانان یې تیتر بیتر کړي دي، الله تی په خپلو ارادو کې ناکام کا. الله مسلمانان متفق او متحد کا. الله زموږ زړونه یو بل ته پاک کا. الله د کینې او حسدونه زموږ د من نه وباسه. الله په کومو ډلو پرو باندې چې الله موږ تقسیم یو، الله د تقسیم د دې امت نور ختم کا. الله په موږ کې وحدت او یووالی پیدا کا. الله موږ د یو بل رونه کا. الله په خپل دین باندې متفق او متحد کا. الله رب العالمین په مسلمانانو کې د خلافت د قیام جذبه پیدا کا. الله په دې امت کې د خلافت د پاره یو انقلاب برپا کا. الله رب العالمین يهوديان او داغي چې څومره تالی سټي دي، الله ډیر ظلمونه په مسلمانانو باندې وکړو. الله د ظلم د دور نور ختم کا. الله مسلمانان غالب کا په دنیا کې. د مسلمانانو د خپل دین حکومت الله تعالی راولا. الله د مسلمانانو سینې او زړونه په يهوديانو باندې یخ کا. الله د مسلمانانو خپې مضبوطه کا، حوصله مضبوطه کا. الله څومره شهیدان چې شوي دي الله ټول اوچتې درجې په جنت کې ورکا. خصوصا د فلسطین او د شام د مسلمانانو الله اوچتې درجې په جنتونو کې نصیب کا. الله رب العالمین موږ باندې د خیر او د رحمت بارانونه وکا. الله زموږ په دې ملک هم د صالح قیادت فقدان دی، الله موږ باندې صحیح حکمرانان راولا. الله موږ په خپل باندې صحیح بندگان جوړ کا. الله موږ باندې صالح او نیکان حکمرانان راولا. الله رب العالمین په دې ملک اسلامی نظام پس موږ د حکمرانان وړاندې کړو. الله د اسلامی نظام حامیان په دې ملک پیدا کا. الله زموږ په لاس باندې قائم کا. الله چې څوک هم د دې نظام په لار کې رکاوټ جوړیږي الله ته فنا کا. الله رب العالمین د مقدس مکتی صفا وزګار کا. الله په موږ د خیر او د رحمت بارانونه وکا. الله زموږ د ګناهونو د وجه نه موږ باندې باران نیولې دی. الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کا. الله زموږ په ګناهونو قلم د عفو راکاږه. اللهم صيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل.
اللهم صيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم صيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. الله زمونږ د مسجد دا کار په اخیرنو مرحلو کې دی، په تکمیل کې دی، الله په خیر سره سرته ورسوه. الله چې څومره مسلمانانو په دې کې صدقات کړي دي، دعاګانې کړي دي، الله زمونږ حوصله افزایی کړې ده. الله د ټولو جولۍ د خیر او د برکت نه ډکې کا، د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کا. الله دې صدقات ول بهترین بدلی په دنیا او په آخرت کې ورکا. الله د مسجد او د مدرسه د خیر او د رشد او د هدایت مرکزونه جوړ کا. الله د دې خیرونه او د علمي پیدې الله په ټوله دنیا کې خورې کا. ټول مسلمانان د دین فیضیاب کا، نارینه او زنانو ته الله د دې پیدې ور ورسوه. الله چې څومره خصوصا د دیر نن زمونږ یو ابی د عبد الله نیا وای چې ما به خصوصي په دعا کې یاد کی، هغه د مسجد لپاره صدقه را لګلې د اپر دیرنا. الله د هغه غرونو نه وسره دی جماعت او استاد د کور فکرو، الله د صدقې قبول او منظور کا، بهترین بدلی ول په دنیا او په آخرت کې ورکا. الله مونږ چې سپری په دنیا کې ژوندۍ، الله د شریعت او دین پابند وساته. الله چې کله مرخصته د کامل ایمان سره مرخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاکم الله خیر. مفتی محمد ابراهیم محمدی.